چې روژه په څه سره ماتېږي او په څه سره نه ماتېږي. د دې حدیث د بیانولو نه او د هغې د ترجمې کولو نه مخکې دا خبره یاده کړئ چې روژه په څه ماتېږي او روژه په څه نه ماتېږي. دا اهمه مسله ده. روژه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي. دا روژه چې په څه شي ماتېږي که نه دا قانون یاد کړئ، یا به بدن ته ننوځي او یا به تې وځي. د ټولو کې سوچ وکړه چې اوس زه کوم بیانوم اصول المفطرات او بیا مفطرات د کومو خبرو سره چې روژه ماتېږي، خو یا به د انسان د بدن ته ننوځي او یا به راوځي، یا به خېټې ته ننوځي یا به راوځي. اولنې کوروالی کول د روژې په حالات کې، د رمضان په میاشت کې، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې کوروالی کول، او دا په دې ټولو کې یعنې لویه ګناه په دې ده او کفاره هم د دې غټه ده. دویم چې دا اختلافي مسله ده او اختلاف پکې را روان دی، خو ذکر به یې کوو بیا به خپل ځای کې دې اختلاف هغه دلایل بیانو. الاستمناء، د خپل بدن نه مني ویسته، که هغه په لاس سره یي، که هغه یو زنانه ته په کتو سره یي قصدن او په مخه ورته ګوري، یا د خپلې ښځې سره میلاو شي، کوروالی ورسره ونه کړي خو په څه طریقه د ده نه مني لاړی شي، نو په دې سره روژه ماتېږي. مسله اختلافي ده بیا وایم، او انشاءالله اختلاف به راشي دې خپل ځای کې، خو دا پکې جمهور العلماو ذکر کړې ده. دریم خوراک او څښاک کول، خوراک او څښاک کول په خولې سره یا د پوزې په لارې سره. څلورم هغه څه چې د خوراک څښاک کار ورکوي په هغې سره به روژه ماتېږي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار ورکوي په هغې سره روژه ماتېږي. مثال نه عام به داسې نه وایي چې ډراپ لګول او ستن وال، ستن خو ډېر څه دي، وایي داسې ډراپ لګول چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي. اوس ډراپ د بیمارۍ دپاره لګول، یا ستن د زړه دپاره وهل، یا بله د بیمارۍ دپاره، کې هېڅ حرج نشته. پنځم او دا اختلافي ده حجامه، او د دې اختلاف هم را روان دی. سخت اختلاف دی د علماو په منځ کې چې په ښکر لګولو سره روژه ماتېږي او که نه، خو ځان سره ولیکئ. شپږمه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي قصدن الټۍ کول. اوومه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي. صحیح بخاري کې دا روایت دی، الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. زنانه باندې چې حیض راشي نو نه لمونځ کولی شي او نه روژه.